ورلم نبی علیہ السلام فرمائی نو د جهنم په دروازه چې مې وکتل نو ډېرې پې زنانه روانې وې. بس د جهنم په دروازه مې ډېرې زنانه لیدلې وې. د جنت په دروازه غریبانان ډېر روان او د جهنم په دروازه زنانه ډېرې داخلېدلې چې ومې کتل. د زنانو ډېر کثرت و چې جهنم ته داخلېدې. صحابه تپوس کړي د الله حبیبه دا ولې دا زنانه ولې ډېرې تللې؟ وی دی د خاوندانو ناشکری کوي، دی ز جهنم ته ډېرې ورسولې. دا د زنانا د خاوندانو ناشکری کوي. بس خاوندان ورله د امو د کمانه راوړي، حرام او حلال ته نه ګوري او بیبي لی راوړي. او که یوه خبره په طبیعت چپه ولګېدل هغه هر څه به دي تلي او راغلي. ښه نبی علیه السلام ډېره موده مخکې ویلي قربان سړی وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې مې د سرو زرو په نقش ولیکلې. وی او خاوند به د ښځې ډېر خیال ساتي، خو که معمولي خبره د ښځې په طبیعت چپه ولګېدله نو ښځه به ورته وایي چې ما رأیتو منک خیرا قطو، ما خو چرته ستانه د خوشحالي ونه لیدله مړه د خیر کار، ما خو چې واده شوی به نو ستا په کور کې مې خوشحالي ونه لیده. نو دا هره ورځ چې دا په ټیم چای روټۍ او جامه او پیزار راوړي دا څوک راوړي؟ نو خیر دی که یو ورځ په طبیعت چپه خبره راغله، خیر دی که هغه په ټیم باندې کار ونه کړو، دا خو څه خبره نه ده. دا هره ورځ چې ورته تلیږې دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه او هغه یې په ټیم راوړي. نو خیر دی که یو څیز تېر شو، انسان نه دی. یو کلی کې خلکو ګیدړ رانیولې او ګیدړ دا مو وجن سړی پې راغی وی ولې وجنی؟ میرې وراني ډېر کوي که نه نقصان کوي، چرګان تښتوي. هغه ورته ما سره یو دم دی، هغه زه په دې ګیدړ وامه او چې په دم یې دله ورک کم نو ښه به نه وي. دا خو ډېره ښه خبره ده. ګیدړ یې د غوږ نه ونیو، ګیدړ ته وایي پیاز راوړه، ټماټر راوړه، مالګه راوړه، اوړه راوړه، ټول قیسې ورته وشاړه. چې ګیدړ یې پرېښود که نه خو یې غوږ نه نیولی او جو ګیدړ منډې کړې دی به بیا په دې کلي نه راځي. ښه ښې ورته دا څنګه دم دی؟ وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم. کور به راته وی چې پیاز راوړه، ټماټر راوړه، غوړي راوړه، هره ورځ به راته دا دم و چې وی دې دم زه د کلي نه راورک کړم نو دا د کلي نه د ورکولو دم دی. ما وی راشه به دې ګیدړې ووایه چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک شي که نه. نو چې ته هره ورځ خاوند ته وایې خاوند په ټیم هر څه راوړي، خیر دی که یو ورځ هغه په ټیم سره نه وړو. د دواړو جهادو سردار فرمایي که سجده د یو تن بل تن ته روا وې لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه. که دا سجده روا وې نو ما به ړومبې ښځې ته ویلو چې ته خاوند ته سجده لګوه، خاوند ته سجده لګوه. او که دا سجده غیر الله ته روا وي نو ما به ښځې ته حکم کړی چې ته خاوند ته سجده لګوه. نبی علیہ السلام فرمایي ما ډېرې چې په جهنم کې ولیدلې نو ښځې مې ولیدلې، ډېرې جهنم ته ښځې داخلېدلې. زنانو په دې حدیث سوچ وکئ ولې موږ ډېرې جهنم ته داخلېدلو؟ د خدای نه ځان نه د جهنم نه پناه غواړئ، نیک اعمال شروع کئ. د دواړو جهادو سردار وفرمایل وی زه به نه یمه صنفان من اهل النار، دوه ډلې به راشي او دواړه به جهنمیانې تاسو به یې وینئ. زه به نه یم او دوه ډلې به راځي او دواړه به جهنمیانې ډلې. ښه دا دوه ډلې به راشي، یوه ډله به راشي د هغې سره به کوړي که اذناب البقر، د غواګانو د لکو په شان کوړي به ورسره، او خلک په بې ګناه ډبوي. سړي ته به ګناه معلومه نه وي، دی به له پوسته کې ایستلې، چې ګناه معلومیږي نو سرمنې ته ایستلي. یوه ډله دا ده وی ښه دا به جهنم ته ځي دا وپېژنئ. بې ګناه به یې په سړي را باندې کړي او سړی به وایي یوه به دا جهنم ته ځي، دا په نارینهو کې ده. او یوه بله ډله چې راشي جهنمیان به تاسو به یې ووینئ ابه زنانۍ نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات، زنانه براشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې داسې زنانه به وې راشي. دا نبی علیه السلام ویلي زه به نه یمه، خدا به راشي جامې به یې اغوستي او بربنډې به یې. معنه څه ده؟ ګورئ د حدیثو محدثین دوه ترجمې کوي، ځان له ښه غوږونو کې ضبط یې کوي.
محدثینو د دې دوه ترجمې لیکلي چې څنګه به جامې اغوستې بربنډې وي. یوه ترجمه دا ده چې لباس به ډبل اغوستې، جامې به ډبلې، خو دومره لنډې تنګې به یې جوړې کړي چې هر اندام به یې پکې پیژنده شي چې دی پلان کې الله. بس بیا پې ځان له سوچ وکړې، دا محدثینو لیکلي دي. دویمه ترجمه یې د دې دا لیکلې ده چې جامې به یې لنډې تنګې نه وي، کولو به یې، خو دومره نری به یې چې اندامونه به یې پکې لیدې شي. یا به نری یې ډېرې یا به لنډې تنګې. ای زما خویندو، ای زما میندو، معامله د آخرت ډېره ګرانه ده، معامله د آخرت ډېره ګرانه ده. آخرت ته څه شی مه پرېږدئ. معامله د آخرت ګرانه ده، معامله د آخرت ګرانه ده. نبی علیہ السلام وی خلق بزان طرف ته میل کی او پخپل به خلقو ته میل کیږي. دسی لباس په اختیار کړي چې نارینه ورته ګوري نه دی ورته میل کیږي، او دا لباس په د دې دپاره چې خلق بزان طرف ته راواړي. دا امام الانبیا ویلی دي، قربان د امام الانبیا د خبرې نه چې دی کم وخت کې ویلي خو یې داسې به راشي. خو یې زه درته ړومبی وامه چې دا جهنمي ډله ده. ګورې چې پته درته لګي. او یوه بله نښه درته هم د دغې زنانو ښیمه، رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، سرونه به یې د اوښ د کوب په شان ایستلي، د اوښ د کوب په شان سر به یې. تاسو لیدي دي زنانو دلته یوه چونټقه کړي او نری لوپټی پې ورچولي، لیدي دي چې په لار روانې ته به دا د اوښ کوب دی. ښه قربان د امام الانبیا د خبرونه چې د سرو زرو په نقش سړي ولیکلی چې دا نبی علیه السلام کله ویلي. وی سرونه به یې داسې وي لکه د اوښ کوبو، دلته به یوه غونټچه جوړه کړي او لوپټه به یې پې ورچولې، دا چونټخ په پسې داسې وروستو وي، دا چونټخ په رواني. دا زه نه وامه، دا بل مولي صاحب نه وایي، دا د ټولې دنیا استاذ، د ټولو انبیو امام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي. دا ځان ته یادوئ زنانو چې دا پیغمبر ویلي دي. او بیا یې وروستو څه وي نبی علیه السلام وی دا زنانه چې کله وینئ نو دا جهنمیانی دي. لم یجدن رائح الجنه، په دې زنانو باندې د جنت بوی هم حرام دی. بوی به پیم د جنت نه لګي، بوی به پیم نه لګي. او احادیث مبارکو کې راځي چې سړی د جنت او ستا ترمنځ 40 کاله فاصله، ستا نه دا جنت دومره لري که نه چې ستا او د جنت ترمنځ 40 کاله فاصله، ته به دلته بوی محسوسوي چې دې طرف ته جنت دی. ښه د جنت داسې بوی دی، د جنت داسې خوشبویي ده چې هغه به د 40 کالو په فاصله کې دلته سړی محسوسوي چې دلته جنت. او نبی علیه السلام فرمایي په دې زنانه وی بوی حرام دی، بوی پې حرام دی. زنانو د الله کلام ته وګورئ، د الله کلام ته وګورئ، د الله د دې کلام خاطر وکئ. یدنین علیهن من جلابیبهن، دا د قرآن یو درون حکم دی چې په ځان باندې درانه لباسونه راواړوئ، درانه لباسونه، وجود ته درانه لباسونه واغوندوئ. د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي، د آخرت سختې ډېرې ګرانې دي. یدنین علیهن من جلابیبهن، په ځان داسې درانه پړونې راواړوئ. او په دې بعضو برقو ځان مه دوکه کوئ. ها دی وایي دا برقه ده. زه درته د برقې تعریف کوم چې برقه څه ته وایي. ښه هغه بیا ګورئ که هغه تعریف ورته صادقېدو جو برقه به یي او چې نه وجو نه به وي. هر هغه برقه چې هغې کې د زنانه وجود، موټاواله او نریواله او اندامونه نه معلومیږي. ښه اوس پې ځان له سوچ وکړئ چې دا به کومه برقه نو ښه چې د زنانه زینت پټ کي، د زنانه ښایست کی پټ کي، دا برقه ده. نو چې ښه د زنانه زینت ښکاره کي نو دا برقه ده. چې د زنانه ډول ښه سیوا کي دا برقه نه ده. دا برقه د څه دپاره چې د زنانه زینت او حسن پټ کی پټ، نو چې داسې برقه واغوندي چې ښه وله حسن سیوا کي نو دا برقه ده. بیا په دې ځان مه دوکه کوئ. ښه برقه دې لپاره د قربان بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي نو تپوس کوي، وایي ما به په کم کټ کې اوچتوئ، ما به په کم کټ کې وړئ. زنانه ورته وایي ما له داسې کټ وګورئ. هغې وخت کې خو دا نه اوس راووتلو، دې جوماتونو کې م لیدلي دي داسې کال دغه چې جوړ دي، سړی به کې دنده د مړي لاش کېږي او د پاسه پې کمبل واچ، بالکل د مړي پته پکې نه لګي که نه داسې جوړ دي. هغې وخت کې خو دا نه و که نه،
د زنانه راټولې کړې وې ماله به داسې زنګو غونته وګورئ چې داسې د پاسه اوچتې داسې کلري چې تاسو کله په ما کپړه واچوئ چې کپړه زما د وجود نه اوچتې چې په ما نه پرته چې زما د وجود موټاوالی او نریوالی پکې څوک ونه ویني چېرته او جنازه به مې د شپې اوچته کوي د شپې چې زما د وجود موټاوالی نریوالی څوک ونه ووي ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي فاطمة سیدة نساء اهل الجنه فاطمه رضی الله تعالی عنها به د جنت د ټولو ښځو سردار د جنت د ټولو ښځو سردار هغې داسې د وجود حفاظت کړی داسې وجود بچ کړی دی چې د مرګ نه پس ورسره غم دی وي داسې کټ کې مې لاش ور واچوئ چې د وجود موټاوالی نریوالی نه مې څوک خبر نه شي زنانو داسې ژوند تیر کړی چې کله د پردې حکم راغی او نبی علیه السلام بیان نو چې زنانه په بل چا کره په کور کې وي نو ماشومانو ته سوال جواب وکړو پرده راوړئ چې د دې کور او وزونو چې مونږ پرده په ځان ورچولي ځکه د الله حکم راغی بس چې د میلمه د ګاونډي په کور کې او پردې حکم راغی د ګاونډي په کور کې په ځان پرده راواچوله بس د دې کوره به هم بې پردې نه وځم د دې کوره به هم بې پردې نه وځم یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان وي درانه پړونې روان وي ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې د جهنم په دروازه مې ودرېدلمه نو ډېرې زنانه روانې وي جهنم ته ډېرې زنانه روانې وي الله دې ته حفاظت وکړي زموږ د ټولو دی الله د جهنم نه حفاظت وکړي 100 کاله چې د جهنم اور بل شي نو رنګ بدل کړي رنګ داسې اور دی 100 کاله پس کلر بدلی کلر داسې اور دی د دنیا معمولی اور ته سړی نشي ټینګېدی